چې علما د تصوف نه کوي وایي تصوف د تخلیه او د تحلیل دی. تخلیه دا معنا چې باطن خپل د خالق د رضایلو نه، د بیکاره کارونو، د بیکاره عاداتو، د بیکاره خبرو نه، د بیکاره عملونو نه، د بیکاره خویونو نه باطن خپل خالق دې ته تخلیه وایي. او چې کله انسان خپل باطن خالق د ګناهونو نه ګناهونو سره سلسله کټ شوه نو د هغې نه بعد تحلیه راځي. تحلیه بیا چا ته ویلی کېږي؟ خائص ته. د تخلیې نه بعد تحلیه راځي. انسان د ګناهونو نه ځان کټ کړي نو ته ګوره دغه په مخ کې رڼا را پیدا شي، نورانیت را پیدا شي، یو بیل ژوندون راشي. مخکې به دې ورته کتل په یو حالت بردېدې ده، اوس چې ورته ګوري په بل حالت دې ویني. تصوف د دغې شي دی. تصوف په لنډ آسانه تعبیر باندې تصوف نوم دی په قرآن او حدیث باندې د عمل کول. تصوف کوم بل شی نه دی. یو څوک چې وایي زه صوفي یم او طریقت مې کړی دا مې کړی، طریقت څه مقصد دی؟ طریقت دا مقصد دی چې ته به د الله په کتاب عمل کوې، ته به د نبي اسلام په حدیثو عمل کوې، ته به خپل باطن د رضایلو نه پاکوې، ته به نیک اعمال کوې، په نیکو اعمالو به ځان ښایسته کوې. دې ته تصوف وایي. که د دې نه علاوه یو څوک تصوف په بل نوم باندې چاته معرفي کوي د هغې مونږ تایید نه کوو. لکه پلاني ځای کې وه ډول وهلی پیران راغونډ شوي دي ډول وهي ډول وهي او نور ورته ناست دي. وایي پیران ښه خلک نه دي، ولې د دې مجلسونو کې ډول وهل کېږي؟ بد یې کړي دي چې ډول یې وهلی. سل کرت یې بد کړي چې ډول یې وهلی. طریقت دې ته نه وایي. طریقت په شریعت د عمل نوم دی. وایي لکه پلاني ځای کې پیران ولې د قبرونو ته یې سجدې کولې نو دا لاره که ښه وي نو سجدې پکې خلک ولې کوي؟ زه درته یم بد یې کړي دي چې سجده یې کوي. طریقت د دې شي نوم نه دی چې یو څوک رالګي چې غلط کار به کوي ورته په طریقت وشماري. نه، طریقت په قرآن او حدیث د عمل کولو نوم دی. که په دغې عنوان باندې یو څوک برابر و موږ یې د صوفي په نوم پېژنو او موږ یې د طریقت خلک کوو. او که په دې برابر نه و نوم یې د صوفي استعمالو او بل شی عقیده یې خراب او عمل خراب و د هغې موږ نه تایید کوو نو ورته صوفي کرام وایو. الله تعالی مو دا ناسته راتګ په خپل دربار کې قبول و منظور کا. حاجي صاحب محترم په عمر کې د الله تعالی برکت واچوي چې هر وخت موږ تاسو په دغه